السلام علیکم، زه انس طارق یم او حجرې ټي وي ته دا ریپورت وړاندې کوم کوم څه جلیل افریدي تحریر کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ زیاتېدونکی تاوتریخوالی نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دواړه هیوادونه په خپله په دې اړه سمدستي اقدام وکړي. د دواړه هیوادونه یو ځانګړی تړون لري، ځکه چې د دواړو ملکونو د بورډر خلک پښتانه دي او پښتو ژبه وایي. څه لږ فرق به یې په لهجو کې وي، خو نوره د ټولو ژبه پښتو ده. او همدغه تړون د سیکیورټي فورسز دپاره یو غټ چیلنج هم دی. فرنټیر پوسټ په 1984 کې تاسیس شوی دی. په دې علاقه باندې ریپورټینګ کوي او د تیر شوي 50 کالو نه یې افغانستان ته یو خصوصي صفحه هم وقف کړې ده. د فرنټیر پوسټ منیجنګ ایډیټر تیر شوي 10 کالو نه د امریکې په فارن پالیسي، په سټیټ ډپارټمنټ، په پینټاګان او په وایټ هاوس ریپورټینګ کوي او نور ایډیټران یې پاکستان نه خپل کار کوي. اوسنی حالات تر هغه ډیر خطرناک دي لکه څنګه چې ښکاري. طالبان او د هغو سپورټران په سوشل میډیا داسې کامپینونه چلوي چې کوم د دواړو ملکونو حالات نور هم خرابوي. طالبان د دغه حقیقت تسلیم کی چې د دوی حکومت تر اوسه په خپل ملک هم نیمو خلکو نه دی تسلیم کړي. د دوی د ښځو د تعلیم په باره کې چې کوم نظر دی، د هغې د وجې دوی په دنیا کې یوازې پاتې شوي دي او نوي اتحادیان لکه ایران، روس او چین هم ترې ډډه کوي. پاکستان ته پکار ده چې عالمي سیاست او د عمران خان کیسونه ډډه وکړي او د ملک په اندروني ستونزو لکه تعلیم، غربت او صحت باندې فوکس وکړي. دواړو ملکونو ته پکار ده چې په خپلو اړیکو نظرثاني وکړي او ښه طرف ته یې بوځي، ځکه چې د دواړو ملکونو مفادات تړلي دي. جنګونه او وینه تویول د مسلو حل نه دی. سره له دې چې د اشرف غني حکومت په فرنټیر پوسټ باندې په افغانستان کې بندیز لګولی و، ځکه د فرنټیر پوسټ په افغانستان کې په کرپشن او د پښتنو په ستونزو خبرې کولې، خو بیا هم فرنټیر پوسټ خپل کار جاري ساتلی دی. د طالبانو د راتلو نه بعد فرنټیر پوسټ په یو اس سټیټ ډپارټمنټ او پینټاګان په پریس بریفینګز کې افغانستان کې د ښځو په تعلیم او د طالبانو پاکستان طرف ته ایکسپنشنزم باندې خبرې کړې دي. د اوسنی کراس بارډر سټرایکس او په افغانستان کې د پاکستان هوایي بریدونه او د افغانستان طرف نه د پاکستان په پوسټونو حمله یو خطرناک عمل ثابت دی شي. دغسې ګامونه د فرنټیر پوسټ کار نور هم ستونزمن کوي، خو فرنټیر پوسټ به خپل کار جاري ساتي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د پوهې او د سولې رامنځته کولو کې خپل کردار لوبوي. د حجرې ټي وي ته د انس طارق ریپورټ کوم ته جلیل افریدي تحریر کړی و. د نورو داسې ریپورټونو دپاره موږ سره اوسئ. د خدای په امان.